السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، په نوي ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل لپاره داسې ښایسته ښایسته او خاص کوډونه او د هغې سره د هغې مختلفې طریقې در وښیم چې یقینا دغه به تاسو له ډېر زیات په استعمال کې لاس راکړي. ملګرو، په دې کې به مختلف داسې کوډونه او داسې طریقې وي چې د هغې به تاسو ته تر اوسه پورې پته نه وي. د هر موبایل د هرې کمپنۍ چې کوم موبایل دی د هغې به ځان له بیل چې څه هم کوډ وي، د هر څیز دپاره چې کوم کوډ وي هغه به زه تاسو ته ټوټل راښایم. د دې نه علاوه په دې کې به زه تاسو ته مختلف ټریکس هم راښایم. مطلب کم ټپس یا ټریکس چې دي دا وګورئ تاسو چې په موبایل کې کم سیټینګ وي او تاسو پرې نه پوهېږئ نو هغه سیټینګ پکې تاسو څنګه کولی شئ. نو قدرمنو، ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې زه تاسو ته وډکیشن عرض کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کوئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو، دې لپاره به سمپل تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته د یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. ټیک ده، کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ، د اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې انسټال کړئ نو تاسو ته به داسې یو انټرفیس راشي. اولنی تاسو له راکړی د سټارټ دغه شانتې فیورټ ټپس او ټریکس لیکلي دي درته. ټیک ده، اولنی چې تاسو سټارټ له راشي کله په سمسنګ باندې تاسو کلیک وکړئ نو دلته کې تاسو وګورئ تاسو له مختلف هغه کوډونه راکړي دي. کم نه تایمي نمبر چک کولی شي، سافټویر ورژن چک کولی شي، ټیک ده، یا ریل ټایم کلاک ټیسټ کولی شي، ډسپلی ورژن چک کولی شي. مطلب هارډویر چې په موبایل کې څه څیز هم ستاسو لګېدلی دی که نه نو هغه مکمل تر دې ځایږي نه چې دی هغه ته کولی شي. دا وګوره سیم لاک ته څنګه کولی شي، فون لاک سټیټس څنګه کتلی شي، دغه شانتې نیټورک لاک څنګه لګولی شي. مختلف داسې نایاب کوډونه دي پکې چې تر اوسه پورې به چا ته هم د دې کوډونو اړو ذکر نه وي، چا ته به هم د دې کوډونو پته نه وي. د دې نه علاوه بل چې پکې تاسو له راکړي دي دا وګورئ دلته کې مختلف د هر موبایل چې کوم موبایل کمپني ده، صحیح ده، نو د هغې ټوټل موبایلو بیل چې کوم کوډونه دي نو هغه مکمل تاسو له دلته کې راکړي دي. د هرې کمپنۍ موبایل دي وي خو د هغې مکمل کوډونه چې دي هغه تاسو ته په دې اپلیکیشن کې میلاویږي. دا وګورئ ډېر په اسانه طریقې سره. دغه شانتې که ورپسې تاسو راشئ نو کوم ټپس چې تاسو له راکړي دي دا وګورئ تاسو اینډرایډ یوز فول ټریکس باندې به تاسو سمپل دلته کې کلیک وکړئ. ټیک ده، د هغې نه بعد که تاسو وګورئ دلته کې تاسو له دا مختلف ټریکس چې دي مختلفې طریقې تاسو ته ښودلي دي. ته وګوره لکه مطلب انټرنیټ سپیډ انډیکیټر ته څنګه لګولی شي، یا خپل اونر انفارمیشن موبایل له ته څنګه چې دی هغه ایډ کولی شي، هغه ورته ورکولی شي. دغه شانتې جسټر سیټینګ مطلب د موبایل پرفارمنس څنګه زیات ښه کولی شي، یا میموري منیجمنټ څنګه کولی شي، ګوګل کمانډ څنګه ورکولی شي. دغه شانتې انډرایډ چې دی هغه ته سپیډ اف کولی څنګه شي، موبایل ډیټا چې دی هغه ته څنګه کمولی شي، صحیح ده. دغه شانتې او ټي جي کوم یوز استعمال چې دی هغه ته څنګه کولی شي. مختلفې طریقې تاسو ته پکې په دې ټپس او ټریکس کې چې دی هغه راکړي دي. دا شو ټپس، ورپسې که تاسو راشئ مختلف ټریکس یې تاسو ته ښیلي دي. ټیک ده، ریکور فایل مطلب ته خپل موبایل ته کم فایل چې دی هغه څنګه ریکور کولی شي. دغه شانتې بیټري امپروو کولی څنګه شي، مطلب چارج څنګه. دغه شانتې پیټرن څنګه بندولی شي، وائی فای هاټ سپاټ څه سیټینګ وي، یا کم بلوټوث بلاک څه سیټینګ وي وغیره. دا ټول سیټینګ ته د دې نه ډېر په اسانه طریقې سره کولی شي. نو قدرمنو، دا یو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی او امید لرم چې ستاسو ته ټولو به ډېر زیات په کار هم راشي. نو امید لرم چې خوښ شوی به مې وي. که خوښ شوی وي لایک یې کوئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.